طالبانو خپلو پولیسو ته نوی یونیفورم معرفي کړ. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو خپلو پولیسو ته نوی یونیفورم معرفي کړ. د تیر کال د اګست پر 15مه د طالبانو لاسته د کابل د ورتګ سره سم مهاله د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو وپاشل شول او د طالبانو هڅه ونه کړه چې دا منظم ځواکونه بیرته رایوځای کړي. په تیرو 9 میاشتو کې طالبانو ځواکونو بیا له دې یونیفورم ولري او خلک یې وپېژني. د خپلسریو ملیشو په شان په شخصي جامو کې ګرځېدل. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه په یو خپره کړې غونډه کې اعلان وکړ د پولیسو ځواکونو لپاره نوی یونیفورم جوړ کړی دی. دوستانو دا و زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.